یو دعا کول دي، یو دعا ویل دي. د دعا ویلو معنا دا ده چې سړی چابک دعا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا. دا د دعاګانو ویل دي. د دعاګانو د ویلو معنا دا ده چې کله سړی دعا وکړي د هغې څه وروسته ته پوښتنه چې وکړه ورته تا څه وغوښتل، بس د ده څه بیا پام یې نه یېری چې ما څه وغوښتل. ګوره د الله تعالی د طرفه چې قبولیت راځي دا د دعا پر ویلو باندې نه راځي چې بس سړی لاس پورته کړي چابک یو څو دعاګانې ووایي بس ولاړ شي. لکه حافظ صاحب د لمانځه وروسته دعاګانې وایي او ډېر خلک یې داسې په معنا نه پوهېږي چې اوس دا څه وایي زه څه غواړم. زه دا وایم چې دا دعا ویل دي. یو د دعا غوښتل دي. د دعا د غوښتلو طریقه جلا ده. د دعا د غوښتلو طریقه دا ده چې سړی به سر در پایه د ځانه څه سائل، د ځانه څه محتاج او د ځانه څه غوښتونکی جوړوي. د هغې څه وروسته به بیا د الله تعالی څه غوښتنه کوي. د هغې دا شکل به د غوښتنې، د هغې دا کلام به د غوښتنې، د هغې دا هیئت جوړول به د غوښتنې او د هغې دا خبره او الله ته پیښول دا به په نهایت عاجزي او په نهایت غوښتنه وي. تاسو دنیا کې ګورئ چې کله یو سړی یو مالدار له راځي او هغه د غوښتنې په نیت راځي، نو هغه کوشش دا کوي چې لباس هم ډېر زوړ واغوندي، ځکه په زاړه لباس کې سړی عاجزه معلومیږي. هغې غوښتل کوشش هم دا کوي چې دا تګ داسې قرار د عاجزۍ په شکل، لکه یو سړی چې ډېر عاجزه سوی، ډېر کمزوري سوی، دا تګ یې هم داره کوي. او چې کله د هغې سره خبره کوي دا خبره په دومره عاجزي باندې کوي، ډېر ځله د خپل حاجت د غوښتلو په وخت کې بره د سترګو اوښکې هم راته هغه مالداره چې د ده و هغه لباس ته وګوري، د ده و هغه هیئت و کیفیت ته وګوري، د ده و هغه راتګ ته وګوري، د ده و هغه عاجزه وینا ته وګوري او د ده هغه د سترګو اوښکو ته وګوري، نو د هغې زړه کې به جوش راسي، هغې پر دې سړي باندې رحم وکړي او هغې ته د دې سړي ضرورياتو پوره کولو فکر ولري. نو سړی چې دغه کیفیت د الله سره وکړي، چې سړی د الله تعالی څخه غوښتنه کوي، هغه غوښتنه په ډېره عاجزي، چې د سړي ناسته په ډېره عاجزي، د سړي وینا په ډېره عاجزي او د دې عاجزۍ د وینا سره د سړي د سترګو څه اوښکې راتوسي او دغه رقم چې کوم د عاجزۍ شکل دی خپل رب ته سړی هغه شکل جوړ کړي. دې ته ویل کېږي د دعا غوښتنه. او چې کله د بنده د طرفه د دعا غوښتنه وي، الله تعالی ډېر سخي ذات دی. د دنیا یو عام سخي سړی چې کله هغې څه څوک غوښتنه وکړي هغې یې دغسې نه واپس کوي، نو الله تعالی به یې څنګه واپس کوي؟ الله تعالی یو روایت کې راځي، الله تعالی وایي چې کله بنده ما ته په عاجزي او په دعا غوښتنه کې لاس پورته کړي، ما ته حیا راځي چې لاسونه برته خالي ور رخصت کړي. تاسو ګورئ یو سخي سړی دی، هغې ته یو سړی راسي د عاجزۍ په شکل باندې یو شی وغواړي، دی نه کړي ور. سبا چې هغه سخي سړی د ملګرو په مجلس کې ناست، نو که چیرې هغه عاجزه سړی ورله راسي باره ګیله ځینې وکړي چې سړی پرون بله ورځ خو زه تاله په ډېره عاجزي کې درلم او زه ډېر مجبور وم او ډېر عاجزي او زارۍ مې درته وکړي، لیکن زما سوال دې نه راکړی. نو هغه سخي سړی د دې خپلو ملګرو په مخ کې دا خبره ناخوښه بولي چې کشکې ما ته دی نه وی ویل سوي، کشکې دا زما د سخاوت پر صفت باندې داغ نه وی راغلی. نو الله تعالی چې د ټولو سخیانو سخي ذات دی او الله تعالی چې سبا د قیامت په میدان کې د انبیاو په محفل کې بلا قید موجودي او یو بنده ولا ورسي چې الله په دنیا کې زه ډېر عاجز وم، په دنیا کې زه ډېر غریب وم، په دنیا کې زه ډېر تنګ وم، په دنیا کې زه ډېر مسکین وم او ما په ډېره عاجزي او په ژړا ستاسو سوال وکړ او تاسو ما سوال نه کړی راپره، نو الله تعالی به دا خبره څنګه خوښه وګوري. نو زکات دا د غوښتنې شپې دي، لیکن مصیبت دا دی چې ما تا ته د غوښتنې طریقه هم نه رامعلومېږي چې څنګه یې وغواړو، کم شی وغواړو، څه وخت یې وغواړو، په کم شکل باندې وغواړو. نو چونکې دا شیان موږ ته نه رامعلومېږي، نو په دې وجه باندې ډېره ځله زموږ د غوښتنې په قبولیت کې کله کله ځنډ راځي.
نو زکات د غوښتنې شکل دا دی چې سر در پایه د پښو صدر د بیشتانو صدر نوکانو پورې به انسان خپل رب ته د عاجزۍ په شکل او د غوښتنې په شکل او په کامله توجه سره او په کامله تمه او په کامل امید سره چې زما غوښتنه الله تعالی پر کوي، نو بیا خو د الله تعالی د طرفه د هغې غوښتنې پر کېدل راځي او بیا الله تعالی هغه غوښتنه پر کوي.